تازه خبر د لطف الله کامران په شمول طالبانو د افغانستان د تیر حکومت 12 تکړه غړي ISI ته سپارلي دي. یوې باخبره سرچینې صحیحون نیوز ته ویلي چې لطف الله کامران دا مهال د مومندو په کنداب سیمه کې د پاکستاني پوځ تر جدي بند او یا ممکنه شکنجې لاندې دی. د لطف الله کامران په شمول طالبانو د افغانستان د تیر حکومت 12 تنه غړي ISI ته سپارلي دي. یوې باخبره سرچینې صحیحون نیوز ته ویلي چې لطف الله کامران دا مهال د مومندو په ګنداب سیمه کې د پاکستاني پوځ تر سختې جدي پوښتنه او ممکنه شکنجنو لاندې هم دی. طالبانو یو د سړیتوب کار وکړ چې عمومي عفوه اعلان کړه او د نه سړیتوب کار یې دا وکړ چې پر عفوه سرتیرې دا د هره ورځ هغه عسکر چې د وطن خبره یې کوله او د پنجاب په ضد و یو لکورو باسي له موټرو یې ښکته کوي او وژني. طالبانو د دې ظلم او وحشت په وړاندې موږ چوپ نه پاتې کیږو. که زموږ له سربازانو سره مو دا وحشت ته دوام ورکړ، موږ د هر یو عسکر عکس، ویډیو او نور معلومات تر نړیوالو اژانسونو او بین المللي مرکزونو رسوو. غږ پورته کوو، چوپ نه پاتې کیږو، نه بیا پاتې کیږو او نه نړیوال په رسمیت وپیژني، نه به مو څوک مرسته د سره وکړي، بلکې سخت بندیزونه به وطن هم در باندې ولګوي او ټول به تباسي. بل خوا جو بایډن وایي څومره ژر چې له افغانستانه کېږي ووځو همدومره ښه ده. بایډن وایي د روانې میاشتې تر پایه به د تخلیې ماموریت پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې و چې له افغانستانه د امریکایي وګړو او سرتیرو د ایستلو ماموریت وغځوي، خو طالبانو د نوموړي له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی او هغه په یو خبري کنفرانس کې ویلي دي چې د خبرو پر مهال به تر ممکنه حده زر کوشش وکړي چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو او وګړو ایستلو ماموریت ژر پای ته ورسوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.